السلام علیکم. که تاسو د فیسبوک آی ډي په هره طریقه باندې ډیسیبل شوي وي نو په نوې ویډیو کې به تاسو ته ښیم تاسو څنګه کولی شئ چې خپل فیسبوک ډیسیبل آی ډي واپس جوړه کړئ. که هغه تاسو د کمیونټي ګایډ لاین د وجې ډیسیبل شوي، که هغه د ریپورټ د وجې ډیسیبل شوي، که هغه د بل څه وجې ډیسیبل شوي دي وي، نو په نوې ویډیو کې به تاسو ته ښیم تاسو څنګه کولی شئ چې هغه واپس جوړه کړئ، واپس هغه تاسو آی ډي کار شروع کړي. صحیح ده. د فیسبوک آی ډي چې هغه تاسو ته پته چې هغه په ډېرو طریقو باندې ډیسیبل کیږي، او دا زه چې تاسو ته کومه طریقه ښیم دا د دې واحد او یوه لار ده چې په دغه طریقه تاسو خپل آی ډي واپس لاسته راوړی شئ. نو زه یم حسین علي، تاسو ګورئ حسین علي سکلز یوټیوب چینل. راځئ چې ویډیو شروع کړو. د فیسبوک آی ډي چې کله ډیسیبل شي نو تاسو به کتلی چې په هغې کې تاسو ته د ریکویسټ لیږلو څه اپشن نه درکوي، یعنې تاسو ته څه فارم وغیره څه شی نه درکوي چې په هغې کې تاسو هغوی ته ریکویسټ ولیږئ او ستاسو فیسبوک آی ډي واپس جوړه شي. د هغې لپاره فیسبوک لګېدلی دی خپل سپیشل فارمونه جوړ کړي دي چې هغه په ګوګل کې شته. نو هغه فارمونه چې تاسو فیل کړئ او د هغه آی ډي ډیټیل پکې تاسو ولېږئ نو هغه ریویو کړي چې آی ډي ټیک وي، نو واپس یې تاسو ته ریکور کړي او واپس یې تاسو دپاره ټیک کړي. نو اوس دغه لینکونه خو ډېر زیات دي ځکه د هر قسم چې څنګه آی ډي ډیسیبل شوي د هغې لپاره جدا جدا لینک دی. نو اوس هغه ټول لینکونه که تاسو په ګوګل کې راوړم نو بیا مشکله شي او ویډیو به ډېره زیاته اوږده شي. خو یو ورکوټه شانتې ایپ دی چې په هغې به تاسو ته دغه لینکونه په یو ځای باندې میلاو شي، ټول ایپونه نو لینکونه، نو په هغې کې تاسو خپل فارمونه چې دي نو هغه فیل کولی شئ. نو سمپلی دا ایپ چې تاسو انسټال کړئ نو په دې کې به تاسو ته نور ډېر زیات اپشنز میلاو شي چې هغه ستاسو د کار دي. خو زموږ کار چې دی نو هغه د دې دی سمپلی تاسو کتلی شئ په دې دریو لیکو باندې به کلیک کړئ او دلته کې تاسو کتلی شئ فیسبوک ټریک لیکلی دی، نو په دې باندې به تاسو کلیک کړئ او چې کله کلیک کړئ نو تاسو کتلی شئ چې دلته به تاسو ته هغه ټول لینکونه راشي. نو دا 14 لینکونه دي. نو اوس تاسو ته هم پته نه لګي چې کومه آی ډي کوم لینک د کومې آی ډي دپاره دی او که زه تاسو ته ویډیو کې ښیم نو بیا به ښه اوږده شي. نو د هغې دپاره تاسو سمپلي په ټولو لینکونو کې خپل د آی ډي فارم فیل کړئ. نو کوم لینک چې د هغې دپاره نو سمپلي هغه به بیا هغوی ریویو کړي او ستاسو آی ډي به ریکور کړي. خو دې نه مخکې تاسو کتلی شئ چې دوی تاسو ته لیکلي دي چې کله هم تاسو دا لینکونو باندې کار کوئ یعنې خپل آی ډي ریویو ته لیږئ، د هغې نه مخکې ضروري ده چې د سنګاپور یا د سپین تاسو پراکزي ولګوئ او هله بیا دا لینکونو باندې تاسو اپلای وکړئ. نو بیا چانسز ډېر چې ستاسو د فیسبوک آی ډي واپس ریکور شي. د هغې لپاره سمپلي ما تاسو ته د وي پي این لینک هم په ډسکرپشن کې درکړی دی، هغه به ډاونلوډ کړئ. په دې وي پي این کې به تاسو ته میلاو شي او په نورو وي پي اینو کې زیاتره وي پي اینو کې بیا تاسو ته دغه پراکزي نه میلاویږي، د سپین ده. نو په دې وي پي این کې به تاسو ته ډېر په اسانه سره میلاو شي. دا چې تاسو ډاونلوډ کړئ او تاسو دا ته کتلی شئ چې د سپین آی پي به ولګوئ او په کنیکټ باندې کلیک کړئ چې دلته کې تاسو ته کنیکټ راشي. نو بیا به تاسو کنیکټ شي. نو لږ غونته کې انتظار دې لپاره کوو چې دا کنیکټډ شي. کله چې دا کنیکټ شي نو تاسو کتلی شئ داسې انټرفیس به تاسو ته راشي او دلته کې بره به هم که تاسو راکوز کړئ دلته به کنیکټډ لیکلی وي او بل دلته کې به تاسو ته بره چابۍ نشان هم راشي او دلته وي پي این به هم لیکلی. نو تاسو ته پته ولګي چې دا کنیکټ شو. د دې نه بعد به تاسو دغه ایپ کولاو کړئ او دغه لینکونه چې کوم تاسو راړولي دي، صحیح ده. نو په دې کې دا کوم لینکونه چې دي نو تاسو کتلی شئ چې ما تاسو ته وښودل، مثال په طور تاسو ته دوباره ښیم. نو دا تاسو کتلی شئ نو په دې کې به تاسو یو کولاوهئ، ټول به تاسو کولاوئ، تاسو به یو کولاوهئ. نو تاسو چې کولاو کوئ نو تاسو نه به انفارمیشن غواړي تاسو د آی ډي هغه به ورته ورکوئ او بیا به تاسو ریکویسټ لیږئ. مثال په طور دلته کې تاسو دا یو فارم اوږد دی، نور ټول شارټ دی، دا یو اوږد دی، زه تاسو ته دا فیل کوم، صحیح ده. نو دلته کې تاسو سمپلي خپل نوم ولیکئ. په دې دویم نمبر کې به تاسو لاست نوم ولیکئ. په دې دریم نمبر کې که ستاسو د موبایل نمبر یا د ایمیل آی ډي باندې جوړئ هغه ولیکئ او دلته ډیټ اف برث د خپلې ډیسیبل آی ډي ولیکئ، صحیح ده. او دغه شانتې دلته کې به تاسو خپل د شناختي کارډ عکسونه یا ډرایوینګ لایسنس عکسونه یا د پاسپورټ عکسونه کوم چې د ګورنمنټ طرف نه تاسو کوم څیز درکړی شوی د هغې عکسونه به وباسئ او هغه به تاسو دیزي کې اپلوډ کړئ، صحیح ده. نو بس بیا به تاسو دلته کې تاسو لاندې راشئ، دلته کې به تاسو سمپلي داسې ولیکئ پلیز ریکور مای اکاونټ او په سینډ باندې کلیک کړئ. دا به چې دی نو ریویو ته ولېږلی شي. دا ټول نو اوږد فارم دی، په نورو کې بیا تاسو نه لږ سیزونه غواړي، صحیح ده. نو په دغه طریقه باندې به تاسو ټول فارم چې دی فیل کړئ وبلېږئ. بیا به تاسو 40 غنټو نه والا تر یوې هفتې پورې به تاسو خپل آی ډي هر ورځ چیک کوئ. نو تاسو به وګورئ انشاءالله ګارنټۍ سره چې ستاسو آی ډي به واپس ریکور شوي. نو په ټول لینکونو کې به تاسو ریویو ته لیږئ. دا تاسو کتلی شئ 14 لینکونه ټول به تاسو لیږئ، یو به هم تاسو نه پاتې کوئ په شرط د دې. نو دا ویډیو کې خوښ شوي لایک کړئ، چینل سبسکرایب کول مه هېروئ، ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ډېر زیات خیال ساتئ. الله پامان.